سلامونه ملګرو قدرمنو د نن په دې ویډیو کې با 2022 د پاکستان د معیشت لپاره څنګه کارو نو کو په اسان او بلند وربازو دوه خو ډیر خراب کارو خو اوس دې کې دنه چې کوم خبرې دي نه آیا څه پلس پوینټس وکړي د پاکستان لپاره وو کنه بلدار چې دا کال چې کوم دی نو دا بدی باندې یو اهم او نه کال دی چې بدی حکومت هم بدل شوی دی نه د حکومت بدلېدو سره په اکونومي باندې څه خاص سر پریوت څه بدل سر پریوت او دا پاکستان چې کوم خراب معاشي حالت دی دا دې څه حل شته او دې څه حل نشته نو بدی باندې یو څه خبرې کو د ټول نوم به خدا دا چې او تر مارچ پورې د عمران خان حکومت او باغی کې شوکت ترين وزیر خزانه بیا چې کله د پی ډی ایم حکومت راغی نشابه شریف او مفتا اسماعیل ته د وزارت خزانه دا پوسټ ورکړ او بیا راغی نه پسو د کال په اخیری 2-3 میاشتو کې اسحاق ډار د لندن نه راوغوښتی شو او هغه د پاکستان نوی وزیر خزانه جوړ شو نو 3 وزرای خزانه بدل شو خو حالات ماغشان برقرار پاتې شو او دا په دې کال کې په 2022 کې ذرای مبادله څخه غیر چې کوم دي نه سټیټ بانک سره چې کوم دي نه 7 بلین ډالر نه د 7 ارب ډالر نه لاندې رااله مجموعي تور سره 12 ارب ډالر ته رسیدل کنه او دا شان شرعي سود چې کوم دی نه د 24 سال بلندرین سطح ته 16% ته رسیدل او مهنګایي وجدان د 47 سال بلندرین سطح ته رسیدل باقي کې اختلاف ته سو کوئی 20% کې دا سو کوئی 30% کې دا هر څومره چې دا خدای یو خبره ده اتفاق په دې باندې مونږ کولې شو چې په پاکستان کې چې اوس څومره مهنګایي ده نو دا مهنګایي چې دا نه د ذوالفقار بوټ په بدور کې چې هغه ریکارډ ساز هغه 37% تر رسیدلی و نو د هغې نه پس نه ځکه ویلی شي چې د 47 سال بلندترین سطح ده او د مهنګایي چې کوم دی موږ کو اسانه خبره کوو نو ډالر په لومبي ځل باندې 240 پورې د پاکستان تاریخ کې ورسېدو سونه په لومبي ځل باندې 1,80,000 ته توله ورسېده او پېټرول هم په لومبي ځل باندې د 250 پورې چې کوم دی ورسېدل اگر چې ډالر هم اوس د 240 نه کم دی یا پېټرول هم چې کوم دی نه 250 نه واپس راغلي دي چې انټرنیشنل مارکیټ کې ارزان شوي دي خو دا لکه رسېدلي تر دې پورې او بل دا خبره ده چې اوس د دې وجوهات څه دي چې دا دومره حالات خراب دي نو د ټولو نه غټه وجه د پاکستان کې پولیټیکل انسټیبিলিټي ده او آیا داسې وختونه مخکې په پاکستان باندې راغلي دي نو د دې نه مخکې چې کوم راغلي دي نه هغه په لومبي ځل باندې د ذوالفقار بوټو زمانہ چې هغه د پاکستان لپاره ډېر خو یا ډیرو او ډېر خو وسو میدانونو کې د پاکستان لپاره دا ډېره ښه زمانہ وه خو په دې کې کوم شک نشته چې بوټو دغه زمانہ په اکنومیکلی د پاکستان لپاره ښه نه وه او دې سره بیا د 1990 په دیایي کې یو پیری ته پاکستان باندې داس خراب معاشي حال راغلو کله چې د بېنظیر بوټو او د نواز شریف په میانځ کې هغه نیگیټیو پالیټکس سلسله جاری وه او بیا د 98 کې د اټومي دماغونو پس چې کله امریکای پابندۍ هم ولګولې بیا حالات نور هم خراب شو کنه بیا د هغې نه پس د پیپل پارټۍ دا دور چې کله زرداري صدر و نو په دې کې هم هغه کړ چې زرداري قانوني او آئیني اصلاحات داسې کړي چې په دغه لړ کې ملک خو اکنومیکلی ملک ډېر زیات خراب و نو دا اوس چې کوم دی نه دا په څلورم ځل باندې پاکستان سره داسې معاشي حالت خراب شوی دی اوس چې موږ کله دا خبره کوو چې دا اوس پاکستان کې کوم معاشي حال خراب دی نه کله نه خراب دی نو دا د چې کله نه چې په پاکستان کې په 2017 کې د سپریم کورټ نواز شریف لړکړی دی د پانامې او د اقامې په هغې کیس کې د هغې وخت نه پولیټیکل انسټیبিলিټي سټارټ شوې ده او دا نو دا اوس چې کوم دور دی د معاشي حالت ته خراب دور نو دا د هغې وخت نه شروع کېږي لکه د مسلم لیګ هغه 10 میاشتې چې کوم دور پاتې بیا د عمران خان دا 3 کاله او اوس د شهباز شریف دا نو د عمران خان او د شهباز شریف حکومت کې دا یو خبره مشترک ده چې هغوی هم نااهله بالکل ولې د معیشت د چلولو چل نه ورته او معیشت د خپل نااهلۍ د وجې نه خراب شوی او دې کې شک نشته او شهباز شریف ته هم سره ډایرکشن پته نه لګي اسحاق ډار راوستی شوی دی خلکو د ډېرو امیدونه تړلي خو هېڅ چې کوم دی نه داسې څه مخې ته ښه رانه لیدل دې کال کې داسې خشته چې اخو ناخه دا دي چې او برآمدات 32 ارب ډالر ته په لومبي ځل باندې ورسېدل خو د هغې خوشحالي موږ ځکه نشو کولی چې بل طرف ته درآمدات هم په لومبي ځل باندې ډېر زیات سیول شو او په تاریخ کې په لومبي ځل باندې د پاکستان د 40 او د 50 ارب ډالر په منځ کې تجارتي خسارې ته ورسېدو چې دومره زیاته خسارې ته ورسېږي نو دا ځان د پاکستان لپاره ډېره غټه یو فکر خبره ده کنه بل یو ښه خبر دا و چې پاکستان د اف ای ټي اف د هغې لیست نه ووتو بله یو ښه خبره دا وه چې د روکېټک معاهده چې دا نه هغه بیا یو پرې ته راتازه شوه چې په فیوچر کې موږ د هغې نه ښه امید ساتلی شو ښه ما دا خبره کوله چې د دې موجوده خراب حالاتو ریزن څه دي نو ریزن یو د پولیټیکل انسټیبিলিټي ده چې د سیاستدانانو کوم یو بل سره کوم د خپل مفادو لپاره کوم لوبه سٹارټ کړې ده د هغې نه ملک ته او قام ته ډېر غټ نقصان کېږي او حل یې هم دا دی چې تر کومې پورې دوی د سړیتوب لاره نه خپله کړې نه تر هغې پورې پاکستان د دې حالاتو نه نشي ولی دویمه دا ده چې ښې معاشي پالیسۍ به راوستل غواړي ځکه ډېر اکنومیک ایکسپرټس چې کوم دي هغوی وایي که ملک
دیوالیه شنه خوي چې دیوالیه شي چې د نوې سر نه یو نوې نظام راشي اگر چې دیوالیه کیږي بیا موږ د ډیره زیاته ګرانیږو مو بل ورسره چې هغه عمران خان په دور کې کوم کورونا لاک ډاون راغلی اوس په دې 2022 کې چې کوم سیلاب راغی نو د دې د وجې پاکستان تاسو مسله رااله د یوکرين د جنگ د وجې نه چې کوم انټرنیشنل مارکیټ کې کوم هغه پرایسز سی وشو کنه څنګه چې عمران خان حکومت کې عمران خان د پټای خلکو وی چې دا منګي صرف دلته نه ده نو اوس دا نور پی ډی ایم ولا چې کوم دی غوي عمران منګي خو صرف دلته نه ده په ټوله دنیا کې ده نو په ټوله دنیا کې قدم نو د ټوله دنیا سره بالکل موږ تړلي یو د انټرنیشنل مارکیټ د یو وجه کې دی شي خو ټوټل وجه نه ده پاکستان کې پولیټیکل انسټیبিলিټي د چې کوم غلط نیگیټیو پالیټکس دي دا او دا چې د دې کوم نه اهلای دي چې اکانومي خن نشي رن کوله دا په خپل ځای باندې دا هغه قصور د دې په کوم شته د حکومتونو قصور په کوم شته نو دغه لري 2022 ته اکانومي دغه 2023 کې مونږه چې مخامخ ښکاری دغه د ښکاری چې څنګه 2022 خطر نشي اکانومي لپاره نو دا حالي نو د کشن پر 2023 سومالي نو مونږ هو دوا دا کولې شو چې خدای دې حل خخي خو موږ خو صرف دوا کولې شو نور پر واکمن ولو د اختیارمندو چې کوم نه بلاس کې واګي دي د ملک او چې هغه څنګه ملک چلای نه غیم چلول شي د دې ویډیو کې تر دې ته مو پوري د الله پرمان